دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مهارکلی کوم. نن درې سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارکي 9 نیټه ده چې د 1402 د کب د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د امنیت او خدمات رسولو په اړه د قلوردو د ارکانو رئیس ټینګار. هغه وایي د دوی منصوبین د خلکو سره ډیره ښه همکاري لري. د نوي روزنیز کال پیل ته د پوهنې ریاست چمتووالی. دوی د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کوي. او د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي غصب شوي مکانونه به بیرته راوګرځوي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هیواد په لویدیځ زون کې د 200 الفاروق قلوردو د ارکانو رئیس وایي د اسلامي امارت مجاهدین په ټول توان سره خپلو خلکو ته خدمات رسوي. هغه دا راز د هیواد په لویدیځ زون کې د بشپړ امنیت د شتون خبره کوي او وایي د دوی او خلکو ترمنځ ښه همکاري موجوده ده. نور حال په راپورټ کې. معلومه خبره ده چې موږ خپل د ولس په غم کې یو. د هیواد په لویدیځ زون کې د 200 الفاروق قلوردو د ارکانو رئیس د هرات ملي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې څرګنده کړې چې د اسلامي امارت مجاهدین خپلو خلکو ته د خدمت کولو او خدمت رسولو په لاره کې ژمن دي. د دې مسؤل په وینا اوس مهال په ټول هیواد په ځانګړې توګه لویدیځ زون ولایتونو کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی او دا راز د مجاهدینو او خلکو ترمنځ ښه همکاري موجوده ده. زموږ هیوادوال، زموږ ولس، زموږ وطنوال ټوله دنیا ویني چې هغه که ورځې که شپه یې سفرونه کوي، یعنې د دې پر ځای چې د مشکلاتو سره مخ وه اوس د خوښۍ شپې ورځې تېروي، د هرې خواته د منظرو دپاره وځي، نو د هیڅ نوع تهدید و مشکله سره دوی نه دي مخ، نه څوک مخ راګرځوي، نه ورته درېدلی شي. نو انشاءالله دا م ورته پیغام دی چې دوی دې زموږ سره همکاره وسي لکه څنګه چې اوس همکاره دي، بیا هم همکاري غواړو. موږ انشاءالله د دوی په خدمت کې یو، د هیڅ نوع مشکله سره به دوی نه یو. په لویدیځ زون کې د الفاروق قلوردو د ارکانو رئیس دا راز ټینګار کوي چې د دوی منصوبین د امنیت ټینګښت او خلکو ته د خدماتو رسولو ترڅنګ د سرحدونو د کلکې ساتنې لپاره هم ژمنتیا لري. موږ خپل د ولس په غم کې یو، موږ خپل د ولس په خدمت کې یو. زموږ هڅه دا د ارزو ارمان مو دا دی، بل ارمان نه لرو چې موږ خپل د ولس خدمت وکړو، ځکه زموږ ولس لسیزې کلونه کېږي چې هغه ځورېدلی دی او کړېدلی دی. نو موږ خپل د ولس هغه کم درد و، کم غم و، هغه ټپ چې دی هغه ورته کور کړو. دا زموږ ارمان دی، دا مو یوازینی کار دی چې کوو به. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت حاکمیت په راتلو سره د نږدې 2.5 کال راهیسې امنیت په بېساري ډول ټینګ شوی دی. د هیواد په لویدیځ کې د رسنیو غوره کسانو ته د جایزو ورکولو جشنواره د رسنیو څخه د ملاتړ او نظارت کمیټې د لوري د تیکا په مالي ملاتړ ترسره شوه. د پوهنتون استاد او د جشنوارې داور استاد احمد سعید حقی وایي په دې جشنواره کې 144 خپل رسنیز فعالیتونه سیالۍ ته وړاندې کړه چې په پایله کې 7 تنه د مستند، خبر ویلو، مجري، رپورټ، عکاسۍ او راډیویي برنامې په برخو کې وټاکل شوه. د حقیقي په وینا جایزې د خبریالۍ مسلکي معیارونو پر بنسټ په نظر کې نیول شوي دي. په دې مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین، د اطلاعات او فرهنګ رئیس، د تیکا دفتر رئیس، د رسنیو مسؤلانو او خبریالانو حضور موندلی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین مولوي حیات الله مهاجر فرایي وویل د رسنیو څخه ملاتړ د اسلامي امارت د کاري لومړیتوب څخه دی. نوموړی زیاتوي د رسنیو د ستونزو د حل په لټه کې یو. د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم رسنۍ د ټولنې مهمه برخه وبلل او د خبریالانو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. وروسته د تیکا دفتر رئیس هم دغه جشنواره د رسنیو او خبریالانو د راتلونکي لپاره یو مثبت ګام وبلې او د رسنیو سره د همکارۍ په برخه کې د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې په دې جشنواره کې د لویدیځ زون څخه 7 تنه خبریالانو او برنامو جوړونکو د وتلو خبریالانو په توګه جایزې
ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست د نوي روزنیز کال د پیل لپاره چمتووالی نیولی دی. د دې ادارې په وینا اوس هم د هرات په لرې پرتو سیمو کې ښوونځي مناسب د لوست مکانونه نه لري چې په دې اړه خپل وړاندیزونه یې مرکز ته لیږلي دي. نور حال په راپورټ کې. د هیواد په سړو سیمو کې د نوي روزنیز کال د پیل لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دلته د هرات پوهنې ریاست هم د نوي روزنیز کال د پیل لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. د دې ادارې رئیس په وینا دغه ادارې په 1400 لومړی کال کې 3 میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو ویشلي چې تر ډیره بریده د هغوی اړتیاوې پوره کړي دي. انشاءالله آمادگی کامل در تمام راستای تعلیمی داریم، از هر نوع آمادگی. حتی ما برنامه های انشالله داریم به خاطر ای که بخصوص در مناطق دور افتاده، مناطق محروم، حتی در هر گوشه درس تعلیم ما شروع بشه و انشالله بتونیم که ما معلمین رو اونجا موظف کنیم و درس در هر گوشه شروع باشیم. د دې ادارې د رئیس په وینا د دې ترڅنګ په لرې پرتو سیمو کې زده کوونکي د لوست د ځای د کمۍ سره مخامخ دي. هغه ټینګار کوي چې نږدې 400 ښوونځي په هرات کې بیا رغونې ته اړتیا لري. ما تعداد 1 میلیون شاگرد داریم. در ضمن از که ما مکاتب خرابی هم داریم، در حدود 400 مکتب که اینا نیاز به ترمیم داره. در پهلوی از این ما مناطق دور افتاده هم داریم که اونا نیاز به مکاتب جدید تاسیس دارم که ما در پلان انکشافی سال آینده هم انشاءالله این برنامه ها داریم که در هر منطقه‌ای که محروم بوده ما بتونیم که مکاتب جدید تاسیس داشته باشیم. استادای ولایت هرات نیک در کل افغانستان همگی آمادگی عام و تام دارند که از روز چهارشنبه که آغاز سال تعلیمی 1403 هسته و سال تعلیمی 1402 ختم میکنیم و میریم به سال 1403 به یک آمادگی کامل، به یک شوق و علاقه کامل میرن سر صنفا خود و به دروس خود شروع میکنن به تدریس. امسال در فضای بسیار امنیت و صلح و ما میتونیم به مکاتب خوب بسیار با آرامش انشاءالله الرحمن درس خود آغاز بکنیم و فردا انشاءالله الرحمن اول سال جدید 1403 انشاءالله که خیلی خوشحالم که مکاتب ما شروع میشه. دا په داسې حال کې دی چې د مسؤلانو په وینا اوس مهال د هرات ښار او ولسوالیو په ښوونځیو کې شاوخوا 1 میلیون زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست غصب شوي جایدادونه بیرته راګرځول کیږي. د یادې ادارې مسؤلان وایي هغوی زیار باسي هغه ځمکې او لرغوني تاریخي مکانونه چې د دوی اړوند دي بیرته راوګرځوي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي ډیری تاریخي ودانۍ چې مخکې دورې کې غصب شوي خو دغه ادارې د قانوني لارو د صلاحیت لرونکي کمیسیون د لارې بیرته راګرځوي. مولوي احمد الله متقي وایي د وزیر یار محمد خان الکوزي د مخبرۍ څخه یې لیدنه کړې او صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د تاریخي سیمو د ځمکو د غصب مخه ونیسي. په هرات کې څه د پاسه 200 تاریخي ودانۍ شتون لري چې د دې ولایت د لرغونتوب ارزښت یې په نورو ولایتونو کې لوړ ساتلی دی. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار د ورشت او باد اټکل الوره درجه 14 تیتای 15. غوریان د ورشت او باد اټکل الوره درجه 22 تیتای 14. کروخ د ورشت اټکل الوره درجه 18 تیتای 1 او پښتون زرغون د ورشت اټکل الوره درجه 22 تیتای 14. محترم لیدونکو دا وا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د امنیت او خدمات رسولو په اړه د قلوردو د ارکانو رئیس ټینګار. هغه وایي د دوی منصوبین د خلکو سره ډیره ښه همکاري لري. د نوي روزنیز کال پیل ته د پوهنې ریاست چمتووالی دوی د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کوي. او د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي غصب شوي مکانونه به بیرته راوګرځوي. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه.
تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شبې ولرئ. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو